قدرمنو او زړه ته رانږدې اورېدونکو سلامونه مینه او نیکې هیلې مې ومنئ هیله ده روغ او جوړ به یاست یو ځل بیا د شاهین داستان د خپرونې وخت رسېدلی کوربه مو محمد رسول نظري در حاضر یم قدرمنو نن درته د شاهین داستان 14مه برخه در اورو تر دې وړاندې تاسې د دې داستان 15مه برخه واورېدله په هغه برخه کې مو راسره واورېدل چې ابو عبدالله غوښتل ځان فردیناند ته وسپاري خو په دې کار کې دوه زړی و مېرمنې هم ورسره په دې کار راضي نه وه مور یې سختې خبرې ورته وکړې ابو عبدالله په لومړي ځل وپوهېده چې ابو داود ورسره سخته غداري کړې ده خو اوس هېڅ نه شول کولی بلخوا د سرحد ناظم د غرناطوي خلکو ته احساساتي وینا وکړه او مجاهدین یې سخت وپارول او د جګړې لپاره یې تیاری ونیو دا چې په داستان کې وړاندې څه پیښیږي راځئ دا راسره په نن خپرونه کې واورئ د شپې تر درېیمې برخې پورې د الحمرا د دروازې په مخه کې 15,000 مسلح رضاکارو صفونه وتړل ابو محسن په آس سپور او دغه صفونه یې وکتل د دروازې پر سر په برج کې ابو عبدالله د هغه مور او میرمن درېدلي وو او دا هر څه یې ولیدل د ابو عبدالله سترګو د ده دننه ډېر تکلیف د احساس ترجماني کوله کله چې د ابو محسن د خبرو په پای کې د ده مور ورته وویل زویه ستومانه شوی ورځه ویده شه نو د هغه صبر ونه شو او په عذر یې وویل مورې ما وبخه ما ته ووایه زه څه وکړم زړورې مور د زوی په لورې د پام ور اړولو پر ځای خپل انګور ته وکتل او ویې ویل عایشې خپلې کارې وباسه او خاوند ته دې ورکړه ته د غرناطوي ملکه یې کله چې پاچا نه وي ملکه د پاچاهۍ بوج پورته کوي د الحمرا دروازه خلاصه کړه او خپل رویت ته ووایه چې زما میړه ته یې مور په شیدو کې بخیلي کړې او د هغه پلار هم هغه ته د میړونو لوبې نه دي ورزده کړې خو د غرناطوي ملکه به د غشو په باران کې ستاسو ملګري کوي عایشې خپل میړه ته وکتل بیا یې خپلې خواښې ته وویل مور جانې زه خپل میړه ته کرې نشم ورکولی خو که دی خپله توره ماته راکوي زه حاضره یم د ابو عبدالله زغم او حوصله پای ته ورسېده په لوړ غږ یې وویل عایشې د خدای په خاطر چپه شه د ابو عبدالله مور وویل هو عایشې زما زوی ډېر حساس دی مه یې پریشانه کوه ابو عبدالله په بې پایه دردناک حالت کې خپلې مور او عایشې ته وکتل او د څه ویلو نه پرته ګړندي ګامونه واخیستل او په زینو کې ښکته شو تر څو چې په زینو کې د هغه د کوزېدو غږ راته خواښې او انګور چوپ یو بل ته کتل لږ ځنډ وروسته عایشې وویل مورې که رښتیا ستا اجازه وي زه له دې غازیانو سره مرستې ته تیاره یم د ابو عبدالله مور وویل لورې د دې خبرو نه وروسته زما زړه ګواهي راکوي چې ابو عبدالله به موږ مایوسه نه کړي خو که تقدیر زموږ په برخه له ذلت پرته بل څه نه ولیکلي نو زه هم له تا سره د عزت په لاره ملګری یم دعا وکړه چې خدای جل جلاله د ابو عبدالله سرګردانه پښې په نیغه لاره برابرې کړي خواښې وینګور تر لږ ځنډه خبرې سره کولې بیا په دالان کې ودرېدل او د دروازې په مخه کې کتار کتار درېدلي غازیان یې کتل ابو محسن د رضاکارو غازیانو کتارونه معاینه کول بیا هغه د محل د دروازې په مخ کې آس ودراوه له لږ سوچ وروسته یې په لوړ اواز وویل مجاهدینو څو ورځې وړاندې زه په دې خیال وم چې موږ د زوال داسې منزل ته رسېدلي یو چې له هغه ځای یو قوم هم بیرته نه دی راپاڅېدلی خو دا زغل او سرحدي مجاهدینو بریو زما مایوسي په امید بدله کړه لږ ځنډ وړاندې چې زه ستاسو په مخ کې درېدم په دې نه پوهېدم چې تاسو ته څه ووایم بیا هم ما تاسو ته څه ویل ضروري وبلل او خدای ته معلومه ده چې ما څه وویل زه پر دې اعتراف کوم چې زه خطیب نه یم د وینا په فن نه پوهېږم خو ستاسو دا جذبه د دې دلیل دی چې تاسو ژوندي یاست له کوچ کولو نه وړاندې زه د الحمرا د اوسپنیزې دروازې تر شا په ارام خوب ویده ابو عبدالله ته دا پیغام رسول غواړم چې ای ابو عبدالله زما قوم ژوندی دی ته هغوی د فردیناند غلامان نشي کولی ته هغه بدنصیبه یې چې د خپل غیرتي قوم ملګري دې پرېښود او خپل قسمت دې له ذلیل دښمن سره وتړ ابو عبدالله ستا قوم ډېر سخي دی که ته اوس هم سمې لارې ته راواوښتې نو هغوی به دې ټول پخواني ګناهونه وبخي راشه او پخوا له دې چې ستا د بښنې ټولې دروازې وتړل شي له خپل قوم نه بښنه وغواړه که نه نو په یاد ولره ته به تر ډېره په دې محل کې آرام خوبونه ونه کړای شي چې په جوړېدو کې د دې ولس د ځوانانو وینې او هډوکې کارول شوي دي ته د خپل دروغ وقار په خاطر د قوم د عزت او ازادۍ سودا مه کوه
په خدای سوګند کوم عزت چې چاته قوم او ولس ورکولی شي نور څوک یې نشي ورکولی او څوک چې قوم را وغورځوي هغه هیڅ څوک هم نشي اوچتولی. د غرناطوي خلکو تاسو ګواه اوسئ چې موږ د ابو عبدالله د محل اوسپنیزه دروازې وټکولې او بیرته ځو. ابو محسن نور څه ویل غوښتل چې ناڅاپه د الحمرا دروازه خلاصه شوه او څو تنه سپایان چې مشالونه یې په لاس کې وراښکاره شول. په هغوی پسې د پلیو سپایانو یوه ډله او پر پلیو پسې 20 تنه سپاره وو. د ټولو په شا کې په سپین اس یو سپور راښکاره شو، پر سر سپین پټکی و او په لاس کې د غرناطوي شاهي جنډه وه. له کلانه راوتلي سپایان ښي او کیڼ لور ته 2 کتاره ودرېدل. سپور چې له دروازې راووت اس یې ودروه، تر څه شېبې پورې 2 زړی و او بالاخره په پرېکنده انداز اس پونده کړ او د ابو محسن په لور ورغی. دا ابو عبدالله و. وی ویل ابو محسنه تا چې زما په باب څه وویل ټول رښتیا و، خو یوه خبره دروغ وه. د خپلې ماڼۍ د اوسپنیزو دروازو په تړلو سره یو حکمران هم آرام خوب نشي کولی. زه د خپل قوم د عدالت په وړاندې حاضر یم. زه له خپل ولس نه رحم نه غواړم، یوازې دا غواړم چې ماته د خپلو غلطیو د جبران موقع راکړي. ته د دې پوځ سالار یې، که ستا اعتراض نه وي زه هم د دې رضاکارو په ډله کې شاملېدل غواړم. زه سر له نن د غرناطوي د تخت او تاج دعوادار نه یم. زما پلار او تره چې غرناطوي ته راشي زما لپاره چې څه سزا ټاکي منم یم. یوه شیبه په غونډه چوپتیا خوره شو او بیا ورو ورو خلکو یو له بل سره ګونګوسې پیل کړې. ابو محسن حق حیران ابو عبدالله ته کتل. ابو عبدالله په کمزوري آواز وویل ابو محسنه زه پوهیږم چې زما ګناه د جبران وړ نه ده. زه د قوم د عدالت په وړاندې ولاړ یم. دوی ته ووایه چې زما غوښې وشوکوي. زه له قوم نه د بخښنې هیله نه کوم، خو که ما محاذ ته در سره بوځې امکان لري زما وینې زما د لمنې تور داغونه ومینځي. ابو محسن ګړې ګوړې ته وکتل، بیا یې عبدالله ته مخ واړه وویې ویل ستا قوم د شکرانې په اوښکو ستا د لمنې داغونه مینځي. لږ ځنډ وروسته 15,000 تنه سپایان د ښار د لویدیځې دروازې نه بهر ووتل. ابو عبدالله او ابو محسن له ټولو نه مخکې وو. له ښار نه لږ بهر پوځ د سهار لمونځ ادا کړ. د دوهم ځلې کوچ نه وړاندې ابو محسن ابو عبدالله یوې خواته کړ او ورته ویې ویل ما اورېدلي دي چې ابو موسی ستا په زندان کې دی. که دا صحیح وي نو د دې پوځ د قیادت لپاره تر هغه غوره او مناسب څوک نشته. که ستا تر اوسه پورې دې ته پام نه و اوس هم ډېر نه یو لرې شوي. ابو عبدالله د ډېرې پریشانۍ په حالت کې ابو محسن ته وکتل، ویې ویل ابو موسی په الحمرا کې نشته او زه له جګړې نه د بیرته راګرځېدو نه وړاندې د هغه په باب هیڅ نشم ویل. په هر صورت ډاډه اوسه هغه ژوندی دی او د وخت په راتلو به زه هغه ته وړاندې شم او غږ به پرې وکړم چې ابو موسی ستا مجرم ستا په مخ کې ولاړ دی، زما لپاره سزا وټاکه. خو زما باور دی چې هغه وخت به زما د عمل پاڼه ډېره توره نه وي. په اوس وخت کې که هغه زما نه لرې نه وای هم زما له هغه سره د مخامخ کېدو همت نه و. زه غواړم چې زه داسې وخت له هغه سره مخ شم چې لمن مې په وینو خیشته وي، بدن مې په زخمونو پټ وي او زه یوازې د دې وروستیو الفاظو د ویلو همت وکړم چې ابو موسی ستا مجرم اوس د لوی عدالت مخ ته ځي. آیا ته د ده ګناه نه وربخې؟ ابو محسن د ابو عبدالله له الفاظو نه د هغه په لهجه زیات متاثره شو. ابو عبدالله تر لږ ځنډ سر ټیټ کړ، په سوچونو کې ورک شو، خو بیا یې سر اوچت کړ او ابو محسن ته یې وکتل، ویې ویل ته زما د زړه په حال پوهېدلی شي، خو زه بیریږم چې که دې خلکو له ما نه د ابو موسی پوښتنه وکړه نو ښایي زما خبرې هغوی ډاډه نه کړي. ابو محسن وویل ته ډاډه اوسه، اوس دا خلک یوازې دومره پوهیږي چې ته د دوی ملګری یې، هغوی له دې نه زیات سوچ نه کوي. الزغل له خپلو شاندارو فتح وروسته په مالقه کې پړاو واچو او خپل پوځ یې له سره منظم کړ. غرناطوي ته یې له تګ نه وړاندې خپل وراره ابو عبدالله ته پیغام واستوه چې تر اوسه پورې ستا په مخ د توبې دروازه نه ده تړلې. اوس به دې باور راغلی وي چې تا په عیسویانو پورې کومې تمې تړلې وي هغه به پوره نه شي. موږ غرناطوي ته په خلاصو دروازو نه نوتل غواړو، خو که تا څه مزاحمت وکړ نو باور وکړه چې د الحمرا اوسپنیزې دروازې موږ نشي ایسارولی. دا زغل ایلچي چې بیرته راستون شو وی ویل چې په غرناطوه کې د دوی د هرکالي لپاره تیاری نیول شوی او ابو عبدالله سرحد ته د یرغلګرو سره مقابلې ته روان شوی دی. ایلچي الزغل ته د ابوالحسن د میرمنې لیک وړاندې کړ، ورته ویې ویل ملکې عالیې دا لیک د پاچا حضور ته استولی. الزغل له ایلچي نه د څو نورو پوښتنو نه وروسته جګ شو او سیده ابوالحسن ته ورغی. بوډا سلطان د ژوند وروستۍ ګړۍ تېرولي
او په بستر غځېدلی و. د هغه سترګې ړندې شوې وې. د خپل زوی په باب چې د توقع خلاف خبر واورید په بستره کې راجګ شو. وی ویل آیا دا رښتیا ده؟ آیا دا امکان لري؟ هغه له خپل ورور نه په وار وار همدا پوښتل. بیا یې وویل نه نه ته الچي راوغواړه، زما باور نه راځي. زغل ورڅه وویل ملکې دا لیک راستولی دی. ابوالحسن ناکراره شو. وی ویل ملکې څه لیکلي؟ ما ته یې ولوله. زغل پرانس ویلوست. د لیک لنډ مفهوم داسې و: زما باداره، زما مورولي له ابو عبدالله نه مایوسۍ ته پرې نه ښوده او ما په الحمرا کې پاتې کېدل ضروري وګڼل. خدای زما دعاګانو ته د قبولیت شرف وباخه. کله چې زه له څلورو خواو نه مایوسه وم، ابو عبدالله د دښمن د مقابلې په خاطر روان شوی. زما مرتوب ما ته دوکه نه راکوي. هغه د خپلو پخوانیو غلطیو د تلافۍ لپاره وتلی. غرناطه تاسو ته سترګې پر لاره ده. که تاسو سمدستي نشئ راتلی، زغل راواستوئ. زه ویریږم چې له ابو عبدالله سره د سرخندویانو سره هغه کسان هم تللي دي چې د دوی د غدارۍ له امله موږ دا ورځې ولیدي. د منافقینو دغه ډله به تر وروستیو شیبو د ابو عبدالله د بېلارې کولو هڅې کوي، ځکه خو د ابو عبدالله له راستنېدو نه وړاندې پر غرناطه قبضه ضروري ده. سبا ته زغل پوځ ته د سفر د تیاري حکم وکړ. بدر بن مغیره او د هغه سرخندویان د عیسوي لښکرو له ماتې وروسته د شمال او ختیځ له سرحدونو نه د هغوی د لرې ساتلو په خاطر د شاهین درې ته ننوتلي وو. بشیر بن حسن د ابوالحسن د علاج لپاره په ملقه کې پاتې و. د خپلې ناروغۍ سره سره ابوالحسن غرناطوی ته په تګ اصرار کوه. زغل د مجبورۍ نه په ګاډۍ کې د سفر بندوبست وکړ. د ملقې ساتنه زغري ته وسپارل شوه. دا زغل پوځ د فتح او بری بیرغونه رپول او غرناطوی څخه ننوت. د ښار له دروازې نه د الحمرا تر دروازې پورې دا زغل د اس په پښو کې ګلان غوړېدلي وو. ابوالحسن د ناروغۍ په وجه په ګاډۍ کې آرام سفر کوه او لا تر اوسه څو مزله له غرناطوی نه لرې و. خلکو زغل د ژوندی ویلې نارو سره د سلطان ابوالحسن د ژوندی وینارې هم وهلې. د خلکو د تودو احساساتو یو سبب دا هم و چې دوی په شمال لویدیځ سرحد کې د ابو عبدالله د شاندار بری خبر اورېدلی و. د جګړې له محاذ نه خبرونه را رسېدلي وو چې ابو عبدالله په سرحد کې د تیری کوونکو د ځپلو نه وروسته تر سرحد دننه حمله وکړه او څو کلاګانې یې ونیوې. دا زغل باور و چې د نویو ماتو نه وروسته فردیناند د اوږدې او پوره تیارۍ نه پرته په لویه پیمانه حمله نشي کولی، ځکه هغه ابو عبدالله ته پیغام واستاوه چې زه په څو ورځو کې پوځ سمبالوم او ستا مرستې ته در رسېږم. سم د لاسه ته د دښمن په خاوره کې د پرمختګ پر ځای په کومه مضبوطه کلا کې پړاو واچوه او له دښمن سره معمولي ټکره کوه. سخي کاکا خپل وراره ته دا هم ولیکل چې تا د خپلو پخوانیو غلطیو کفاره ادا کړه او کله چې بیرته راستون شوې نو خپل پلار او تره به د غرناطوی له عوامو نه کم سخیان ونه ګوري. د ابو موسی پته نشته. موږ ګمان کوو چې هغه به له تا سره جګړې ته تللی وي. څوک چې له محاذه راځي زموږ د دې ګمان تصدیق نه کوي. هغه چیرته دی؟ د غرناطوی خلک د هغه په باب ناکراره دي. څلور ورځې وروسته په غرناطوه کې فریادونه اوچتو. د لمر ختو سره سم غرناطوی ته دا خبر ورسید چې ابو عبدالله ماتې وخوړه او په خپله ژوندی نیول شوی. تر لمر لوېدو پورې د غرناطوی خلکو ته د دې خبر ډېر تفصیلات معلوم شول. غرناطوی ته د زغل د ورتګ له لامله څو غدار سرداران وویرېدل او له ابو عبدالله سره روان شول. نور غداران چې پاتې وو هغوی چې په دغه بدلون د خلکو تاوده احساسات ولیدل هغوی هم له غرناطوی نه ووتل او له ابو عبدالله سره یو ځای شول. د هغوی دا هڅه وه چې ابو عبدالله په یو ډول دې ته وهڅوي چې فردیناند ته پناه وروړي. خو کله چې هغوی ولیدل چې د وروستیو بریالیتوبونو په وجه د ابو عبدالله ذهنیت هم بدل شوی نو یوه دسیسه یې جوړه کړه. یو ماښام ابو عبدالله د فردیناند په یو کلا قبضه وکړه. د پوځ 2 تنه جاسوسان چې د هماغه غدارانو د لاس الو یو د په مخ کې حاضر شو. ورته ویې ویل چې د نصرانیانو 10 تنه پوځ د لویدیځ له لوري د دې کلا په لوري را روان دی. بل جاسوس ورته وویل چې د شمال له لوري نږدې 2000 تنه عیسوي پوځ لیدلی چې د کلا په لور را روان دی. د دې خبرونو په اورېدو ابو عبدالله شورا را وغوښته. منافقینو په یوه خوله وویل چې په کلا کې کلابند کېدل خطرناک دي. امکان لري دا پوځ وړاندې تیر شي او زموږ د مرستې لارې بندې کړي او یو 2 ورځې وروسته لوی پوځ په کلا یرغل راوړي. ابو محسن د شپې لخوا له کلا نه وتلو او پر دښمن حمله کولو سره مخالف و. هغه وویل که فرضاً دښمن موږ کلابندې کړي هم لږ تر لږه تر 3 اونیو پورې موږ د دښمن مقابله کولی شو.
په دې موده کې موږ ته له غرناطیو نه مرسته را رسېدلی شي. خو غدارانو د ابو عبدالله احساسات راوپارول او هغه په شپه کې پوځ ته د تیاري حکم وکړ. پوځ یې په دوو برخو وویشه. یوه برخه یې د ابو محسن په مشرۍ لویدیځ لوري ته واستوله او بله برخه یې تر خپل قیادت لاندې وه او د شمال په لوري روان شو. د غدارانو ډله ټول له ابو عبدالله سره روان شول. ابو محسن د خپلو بلدي زرو په مرسته تر 100 کوسه پورې سیمه تر پښو لاندې کړه، خو د دښمن د لښکر اثار یې ونه لیدل. بالاخره په تنګ شو او جاسوس ته یې بد رد ویل پیل کړه. د شپې په دریمه برخه کې بیرته د آسونو جلبونه راوګرځول، د کلا په لور راوګرځېدل. ابو محسن چې کلا ته نږدې 4 کوسه رالنډ شو، د هغو سپایانو یوه ډلګۍ ولیده چې د شپې له ابو عبدالله سره تللي وو. د ابو محسن تندی تریو شو او پوځ ته یې د درېدو امر وکړ او په خپله یې اس پونده کړ، وړاندې ولاړ. کله چې دې ډلګۍ ته ورنږدې شو، یو ځوان چې په قبا یې د وینو نښې وي د ده له پوښتنو پرته وویل: موږ ماتې وخوړه، دا یوه دسیسه وه. زموږ په پوځ کې تر موږ نه غداران ډېر وو. لار بلد و موږ یو داسې ځای ته برابر کړو چې له 4 خواو د دښمن د غشو تر برید لاندې وو. منافقینو چې د دښمن نارې واورېدې ویې ویل چې جګړه بې ګټې ده. ابو عبدالله ته یې وویل چې موږ کلابند شوي یو. کله چې موږ له وسلې ښودلو نه ډډه وکړه نو دوی یوې خواته شول. کله چې دښمن له کمین نه راووت او پر موږ یې حمله وکړه نو د غدارانو ډله تر لږ ځنډه چوپ و، بیا له دښمن سره یو ځای شول او پر موږ یې حمله وکړه. د سترګو په رپ کې زموږ 800 تنه ځوانان ووژل شول او موږ ته له تېښتې پرته بله لاره نه وه. ابو محسن وویل: او ابو عبدالله څه شو؟ ځوان ځواب ورکړ: د جګړې په وخت کې له موږ سره و. څو تنو هغه له اس نه د لوېدو په حال کې لیدلی. زما په ګمان هغه به نیول شوی وي. دا یوه دسیسه وه. کاشکې موږ پر دې پوهېدلي وای چې له موږ سره دومره ډېر غداران. ابو محسن وویل: موږ ته یې هم دوکه راکړه. ودرېږئ، زه له هغه جاسوس نه پوښتنه کوم. ابو محسن چې خپل پوځ ته ورنږدې شو، یوه بله خوا یې وکتل، ویې ویل: هغه جاسوس څه شو؟ سپایانو هم چې یوه بله خوا وکتل او له خپلو ملګرو نه یې پوښتنې وکړې، بیا یې ده ته ځواب ورکړ: موږ د سهار له لمانځه نه وروسته هغه نه دی لیدلی. ابو محسن مایوس شو، ویې ویل چې اوس موږ ته خپل سرحد ته له ستنېدو پرته بله لاره نشته. د پوځ ماته او د ابو عبدالله بې درکه کېدل د ابوالحسن د ژوند د ځلان د ډیوې لپاره د شمال د توندې څپې په څېر ثابت شول. پر غرناطه یو ځل بیا د غم ورېځې راخورې شو. سبا ته یو دردمن چې د ابوالحسن جنازه یې ولیده ویې ویل: د غرناطوی اسمان د ډېرو شاهانو او ټولواکانو جنازې لیدلي، خو د دې مجاهد په لحد کې به د غرناطوی د راتلونکو په زرګونو امیدونه هم ویده شي. د دې پیښو نه وروسته تر لږ ځنډه د صلیب او هلال جګړه سړه شوه. د 890 کال په ربیع الثاني کې فردیناند د یوه لوی لښکر سره په مالقه یرغل راوړ. د هغه یرغل ناڅاپي و او الزغل د مقابلې لپاره خپل ټول ځواک راټول نه کړای شو. بیا هم د بقوان او رنده د کلاګانو د نیولو په هڅه کې نصرانیانو درانده تلفات وزغمل او هغوی د وړاندې تګ همت ونه کړ. د فردیناند لښکر په شا شو، خو د سرحد په مهمه کلا مشینل یې حمله وکړه، خو ناکام شول. الزغل دښمن ته له ماتې ورکولو وروسته پر هغوی ځوابي حمله وکړه او زیات مهمات او غنیمتونه یې ترې ونیول. الزغل دا خبره احساسوله چې تر څو دوی په خپله د عیسویانو خاورې ته ورننه نه وځي او له هغوی سره پرېکنده جګړه ونه کړي، د هغوی حملې به دوام لري. خو د یوه لوی جنګ لپاره تیاري او فرصت څه ضرورت. د جنوب ختیځ او شمال ختیځ پر سرحدونو د سرحدي شاهین پیرې وي او الزغل له هغوی نه بالکل بېغمه و. په لویدیځ کې د مالقه د ساتنې لپاره دا زیغري غوندې تجربه کار جنرالو. د یوې لویې حملې د تیاري لپاره د الزغل موجودیت په غرناطه کې ضروري و، ځکه هغه د شمال لویدیځ سرحد د ساتنې لپاره ابو محسن غوره کړ او په خپله غرناطوی ته ستون شو او په تیاري بوخت شو. ابو عبدالله د دښمن د قیدي په حیث قسطلې ته ورسید. د هغه دا باور و چې فردیناند به ډېره بده سزا ورته ټاکي. خو کله چې پیردارانو هغه محل ته بوت نو فردیناند د ولیعهد او د پاچاهۍ نور سرداران د محل په دروازو کې ولاړ. فردیناند څو ګامه مخکې شو
او ابو عبدالله ته لاس ور وړاندې کړ او ابو عبدالله په وارخطایۍ د هغه په لاس کې خپل لاس ورکړ. فردیناند خپلو امیرانو ته وکتل او ویې ویل تاسو څه ته ګورئ؟ د غرناطیو د پاچا درناوی وکړئ، دا زموږ میلمه دی. او سردارانو بیا د ابو عبدالله په احترام سرونه خم کړل. فردیناند د ابو عبدالله په غیږ کې ونیوه او محل ته ننوتل. د ملاقات د کوټې د دروازې په مخ کې د څو ښځو سره ملکه ازابیلا ولاړه وه. فردیناند چې ورنږدې شو ورته ویې ویل ملکې دا زما هغه زوی دی چې د لیدو لپاره یې ته له ډېرې مودې ناقراره وي. د ابو عبدالله له څېرې نه ښکاري چې هغه تر اوسه ځان زموږ بندي ګڼي. ته ده ته تسلي او ډاډ ورکړه چې دی زموږ میلمه دی چې له ډېرې مودې راسې موږ لار څارله. ملکې ازابیلا وویل زموږ سپایانو خو به په لاره کې دی نه وي ځورولی. فردیناند وویل ما دوی ته هدایت ورکړی و چې زموږ د دوست یو ویښته ته تاوان ونه رسېږي، خو که موږ ته څرګنده شي چې په لاره ده ته چا ازار ورکړی نو موږ به هغه ته ډېر بده سزا ورکړو. نور سرداران له دروازې نه لږ لرې ودرېدل او فردیناند، ولیعهد، ابو عبدالله او ملکه ازابیلا کوټې ته ننوتل. کله چې دوی څلور واړه په یوه حلقه کې په کرسیو کېناستل نو فردیناند وویل ستا ټولو ملګرو ته په شاهي میلمستون کې ځای ورکړل شوی او ستا لپاره مو د خپل محل یوه غوره کوټه ټاکلې ده. ابو عبدالله ناکراره شو ویل داسې ټوکې د فردیناند له شان سره نه لګېږي، زه د خپلې سزا حکم اورېدو ته تیار یم. فردیناند وویل موږ چې یو ځل د دوستۍ لپاره لاس وغځوو بیرته یې نه راکشو او موږ په دې هم پوهیږو چې تا څه کړي دي د مجبورۍ په حالت کې مو کړي دي. زموږ په خبره باور وکړئ چې ستاسو پر سیمه زموږ د لښکرو برید زموږ د امر پر خلاف شوی دی. هغوی له خپل شکست نه ورخطا شوي وو او تاسو فکر کوئ چې موږ له تاسو سره د عهد خلاف کار کړی. په دې صورت کې تاسو چې له دوی سره وجنګېدئ او د کسات د احساساتو په وجه که تاسو زموږ سیمې ته په یرغل راننوتئ هم زه مو حق په جانب بولم. موږ یوازې په دې خفه یو چې زموږ د څو بې عقله او بې تدبیره افرادو له لاسه زموږ حلیف پر موږ بدګمانه شو. هغه حلیف چې موږ یې خپل زوی ګڼو ما د هغو خلکو لپاره ډېره بده سزا ټاکلې ده. ابو عبدالله حق حیران خپلو کوربنو ته کتل. فردیناند وویل ستا تر اوسه زموږ په خبرو باور رانغی، ښایي یو سړی ستا تسلي وکړی شي. فردیناند ولیعهد ته وکتل ویې ویل شهزاده چاته ووایه چې ابو داود راوغواړي. ابو عبدالله ټکان وخوړ، له ځان سره یې وویل ابو داود؟ فردیناند وویل هو، هغه د مخه ځان موږ ته رارسولی دی او هغه زموږ نه غواړي چې ستا له لاسه تللې پاچاهي د بیرته ترلاسه کولو لپاره موږ سمدستي څه اقدام وکړو، خو اوس د دې هدف لپاره اوږدې تیاري ته ضرورت دی. د ابو عبدالله په زړه د ابو داود په هکله ډېر شکونه را پیدا شوي وو، خو یو کمزوری انسان، ځواکمن انسان هر وخت خپله تکیه ټاکي او پناه وروړي. ابو عبدالله هم د خپلې بیړۍ ماڼو ابو داود ټاکلی و. د هغه د بېدرکه کېدو نه وروسته دی د ابو محسن د وینا تر تاثیر لاندې راغی او اوس یو ځلې بیا د ژوند په یو نوي پیچومي درېدلی و. د دې احساس سره چې د ژوند ټولې ترخې شیبې ابو داود ورته زېږولې وي. هغه اوس هم په دې باور و چې که ابو داود سره ملاقات وشي د هغه خبرې به یې ذهني ستوماني لرې کړي. د فردیناند مسکا د ده په زړه کې هغه خطرناک ارادې ټولې بیرته را ژوندۍ کړې چې د غرناطیو نه د راوتو په وخت کې د تل لپاره ورسره مخه کړې وه. دی د فردیناند د لاس اله کېدو نه وېرېده، خو له دې سره سره هغه پر دې هم باوري و چې د فردیناند مسکا به دی په هغو لارو بیرته یو ورځ ور وګرځوي چې د مخ ترې اړولی و. د ابو داود غږ به د ضمیر غږ خپ کړي. غرض دا چې په یو کمزوري سړي کې د منافقت ویده شوي احساسات بیرته راویښېدل او د خپل ضمیر د ماتولو لپاره د یو لوی منافق تکیې ته اړتیا درلوده. ابو عبدالله په زړه کې ویل زه به دغه بې ایمانه ته وایم چې زه خو دې رسوا کړم، تا له مانه د خپل قوم غدار جوړ کړ، زه کم عقله وم، خو اوس مې سترګې غړېدلې دي، اوس ته ما ته دوکه نشې راکولی، ته ما د تباهۍ لارو ته برابروي. زه د غرناطیو تخت ته ضرورت نه لرم، مګر ښایي زه د خپل تقدیر پر خلاف جګړه ونه کړای شم. ښایي زما د تقدیر ستوری ما زما له خوښې پرته غرناطیو ته بوځي او زه له مجبورۍ د فردیناند د لاسه لشم. نه زه به ابو داود ته ووایم چې د خدای په خاطر په ما رحم وکړه، ما ته غلطه لاره مه ښیه، زه د وطن پلورو په ډله کې خپل نوم لیکل نه غواړم. مګر فردیناند خو ویل چې دی ما د خپل قوم د یو خپلواک پاچا په حیث لیدل غواړي. دا دروغ دي او زه به ابو داود ته وایم چې زما په مخ کې د فردیناند د دروغو د رښتیا ثابتولو هڅه ونه کړي. خو دا ضروري نه ده چې زه خپل احساسات د دوی په وړاندې ښکاره کړم. زه به دوی په غلط فهمۍ کې وساتم
او کله مې چې فرصت پیدا کړ له دې ځایه به وتښتم. ابو داود کوټې ته ورننوت او ابو عبدالله داسې احساس کړه چې له یوه ویرونکي خوب نه چې راویښ شوی وي. هغه سمدستي په غیر ارادي توګه جګ شو او ودرېد. ابو داود د مصافحې لپاره لاس ور اوږد کړ. د هغه خوندورې موسکا او غوړېدلې څېرې شاګرد ته وویل: ته به له ما نه چېرته غلی شي بچو؟ زه ستا د زړه په راز پوهېږم. قدرمنو اوریدونکو او د شاهین داستان قدرمنو مینوالو، دا و د شاهین داستان 14مه برخه چې ما محمد رسول نظري درته وړاندې کړه. هیله ده د خوښې او د پام وړ مو ګرځېدلې وي. سبا چې زه یو ځل بیا د همدې داستان په 18مه برخه کې ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم. تاسې په بخونکي او متعال رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد آباد او سوکاله اوسئ. پاک الله مو مل شه. د خدای پامان.